په هره ورځ نوی یو تمهید ورپورې تړي، په هره ورځ نوی یو تمهید ورپورې تړي، او یو څوک دی چې یو څوک ګوري شهید ورپورې تړي، او د نیت په تنابونو کې مانو څخه انغاړي، د نیت په تنابونو کې مانو څخه انغاړي، او حسین وي خو د خپل مطلب یزید ورپورې تړي، او نظام دی چې مرشد له به دستار تړي که خر وي، نظام دی چې مرشد له به دستار تړي که خر وي، الهام د فکر نه تړي مرید ورپورې تړي، او اختره څوک بالول دی چې د خرڅ په نامه ګرځي، خو دلته څو تشپاڼې دي خرید ورپورې تړي. ما سره په دې دغه باندې یو زنانه دغه شی و، هغه د FSC پری میډیکل سټوډنټ وه سعید الله، نو هغې شعر و شاعري به خوښه وه، بیا زما په مشوره باندې هغې BA وکړو، بیا پښتو کې ماسټر وکړو، بیا MPhil وکړو، او بیا هغه په ډېر ښه جاب باندې لیکچر را برتي شول. نو هغه زما د شعر نه متاثره وه، زه د هغې د ساینس د سبجیکټ پرېښودو پښتو طرف ته تللو نه متاثره وم، چې هغې MPhil وکړم، ما په هغې باندې یو څو کرښې لیکلې وې چې د کبر نه کږه وه خو په لاره شوه که نه، د کبر نه کږه وه خو په لاره شوه که نه، بې ذوقه د پښتو ادب هنداره شوه که نه، او د خپل بابا د فکر تر مکتبه پورې راله، د خپل بابا د فکر تر مکتبه پورې راله، او قاضي یوه ماشومه وه غداره شوه که نه، او سره د دې چې لارې تر خګرو وي نیسلې، سره د دې چې لارې تر خګرو وي نیسلې، قلم سر راووته تیاره شوه که نه، او اختر پیر روخان ورته په یادو باندې یادو، اختر پیر روخان ورته په یادو باندې یادو، د پیر بابا د چڼو نه هوښیاره شوه که نه، مرګ خو دې په خاوره د وحشت پیردار ودرو، مرګ خو دې په خاوره د وحشت پیردار ودرو، او ژوند دې راله راکه خو د ژوند دوام دې رانه کو، او زه دې په بانه د یو دانې د سیالو وویستم، زه دې په بانه د یو دانې د سیالو وویستم، خو وروستو د ازمیښ په ساره اوږد ګام دې رانه کو، او ته خو پې خفه شوې خو ای زما جانان ربا، پلن شکم دې راکه خو ښکاره پیام دې رانه کو، او غټه میخانه او ډک خمونه دې راوبخل، غټه میخانه او ډک خمونه دې راوبخل، خو ویش یې کنجران کوي مخلص خیام دې رانه کو، او زه دې تش په نوم باندې اختر کړم، اختر چېرته دی، نوم دې راله راکه خو د نوم مقام دې رانه کو.